لا مې د ژوند کیسه تمامه نه ده، لا مې د ژوند کیسه تمامه نه ده، راته منزل راته مورچل پاتې دی. چرته به خلکو بې وصیته مرمه، چرته به خلکو بې وصیته مرمه، د کوم ماښام د کوم دیوال غاړې ته جنګ تجارت او کاروبار جوړ شوی، سرونه خرڅ شول د وړیو په طول. ټول ته هم داسې منصفان ناست دي، وینه څکي بیا یې قیمت لګوي. د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم، د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم، خټین کورونه یې رانه ټول یوړل. زموږ شهیدانو ته د یو ډالۍ دی، ای د بې پښو او د بې لاسو کلیا، ای د بې پښو او د بې لاسو کلیا، ای د قبرو ای د زلمو هدیرې، ای د بې پښو ای د بې لاسو کلیا، ای د کوبړو د زلمو هدیرې. دا ځمکه وش کوئ راووځئ ترېنه، دا ځمکه وش کوئ راووځئ ترېنه، راته پېغور یې ستا د وینو راکړو. مدهوش مدهوش د حورو په پالنګ پراته یې، راځم د خپل بې برخلیکه ژوند ته، څه سرویسته ورته پکار ده که نه. دا تحول په هر یو ملک کې راځي، زموږ تحول لکه ها سرونه یوسي. علمبردارو د نړۍ په سطح، علمبردارو د نړۍ په سطح ډېر مو لوټلي یو د امن په نوم. یو خوا د سولې امن چغې وهئ، یو خوا د سولې امن چغې وهئ، بل خوا وسلې او مهمات ردرومي. هلته حقوق د بشریت غواړئ، نو بیا بشر په بشر څنګه وژنئ؟ بشر دوستانو قناعت غواړمه، څنګه ونه څوم څنګه اور وانخلم.